السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو محترم ستنه کړې ده چې لور پیدا سي پر هغې باندې هم پسه حلالېږي او پر هلک څو دي او پر نجلۍ څو دي. محترمه یو روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي له هلک څخه 2 عقیقې وکیندي 2 پسونه حلال کړي، که 2 په وس نه وه پوره یو دې حلال کړي. وعن الجاریة له نجلۍ څخه 1 یو پسه دي. او دغه رنګه بل روایت کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي دا ماشوم چې پیدا سي دا ګرو دی په عقیقه سره کې عقیقه نسي حلاله دی ګرو دی. نو د هغه ډېر معناوې ما درته کړي وي چې دا مرتهن ګرو معنا څه دی نه ما نسي کولی او په دې کې بیا هغه برکاتو په یو ذات نه وي او په ورځ قیامت د پلار څخه پوښتنه کېږي چې تا اوس درلودی ولې دې عقیقه نه وکول. دا پلار باندې ما اولاد حق لري. اولنی حق دغه دی چې عقیقه پسه ورڅخه حلال کړي او نوم ورباندې کښېږدي. پر هلک 2 پر نجلۍ 1 که پر هلک 2 نه وي په وس پوره یو د حلال کړي. او کومې خویندې یا وروڼه چې عقیقه یې نه وي سوي هغه چې بیا لویان سوي مثلا اوس چې دې مسلې ته ورپام سوي اوس دې له ځانه څخه یو پسه حلال کړي په دغه نیت چې یا ربه دا زما عقیقه ده زما پلار زما په حق کې کوتاهي کړې وه یا یې په وس نه وه پوره. موسوعة الفقهیه صفحه نمبر 206 جلد نمبر 13 مباحث الحقیقه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.